د لسم سبب په زنا کې د واقع کېدلو هغه الغربه بین الزوج والزوجه، اوږده مسافري په مابین د ښځې او خاوند کې. زمونږ په معاشره کې ډېر کله د اسلامي امورو لحاظ نه ساتل کېږي. یو سړی د دنیا محبت راوالي او مینه راوالي، د خپل ښځې او د بیبي نه 1 کال 2 کاله 3 کاله 4 کاله ورکوي، د خپل اهل حق نه ادا کوي. کله چې دا سړی ورک دی او مسافري کوي، آیا دا به هلته عفیف پاتې شي؟ کله چې دا زنانه دلته په کور کې پرېښې ده او د دې حقوق نه ادا کوي، آیا دا زنانه به دلته په کور کې عفیفه پاتې شي؟ زمونږ شریعت دا قانون یې ښه دی چې د خپل اهل او د بیبي حقوق ادا کړي. عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ ګرځېده د شپې، مصنف د عبدالرزاق په باب یې ښه دی چې حق المرأه د زنانه حق او چې کم تشتاق الى زوجها، څومره وخت کې د خپل اهل د او خپل خاوند ته شوق پیدا کیږي. عمر رضی الله د شپې روانو، هغه زمانہ کې کورونه ټیټ وو، اواز د کور به بهر ته راوته او بیا چې شپه وي اواز ډېر لرې ځي. یوه زنانه ده په کور کې ځان سره اشعار زمزمه کوي او داسې وایي چې تطاول هذا الليل واسودت جانبه وعرقني الا خليل ألاعبه. په دا شپه خو ډېره اوږده شوه، کله چې د جمعې شپه وي ډېره اوږده وي او دارنګې په خوب باندې مې اړخونه د تور شو او زما دوست او ملګری به نه چې د هغې سره ما لوبې کړی وې. عمر رضی الله اوږده اشعار ویل، دا اشعار یې ویل. عمر رضی الله راوغوښتله چې دا اشعار ولې وې، څه مشکل دی؟ هغې ورته ویل چې زما خاوند جهاد ته تللی په سفر باندې او هغې ته مې شوق پیدا شوی دی او بغي او بدکاره زنانه نه. عمر رضی الله زر د حفصې رضی الله کور ته راغلی او دا خبره ورته وکړه چې کم تشتاق المرأه لزوجها، څومره وخت کې ښځه خپل خاوند ته شوق پیدا کېږي. هغې حیا وکړه، هغه ورته چې حیا مه کوه، د امت مسلمه مسله ده چې نازل شوې ده. و هغې ورته اشاره وکړه 3 و 4. اکثر د هغې 4 میاشتې داسې نه ده. دا مطلب نه ده چې دا زنانه بعد غلط کار کوي، خو چې کله مؤمنه زنانه وي او دیندار زنانه وي، صالحه زنانه وي، دا ځان ساتي. سړي لره پکار دی چې د خپل اهل حقوق پوره کړي. یو زنانه سړی چې سفر کوي باید 4 میاشتو کې به د خپل اهل ته واپس شي او د هغې سره میلاو شي. نن یو سړی تللی دی 8 کاله ورک دی، 10 کاله ورک دی، د دنیا محبت راغستی دی، ولیکن دلته د خپل ښځې او د بیبي حقوق ضایع کړي. نن یو زنانه د خاوند نه لرې ده او جدا ده. انسان کې الله شهوت اچولی دی او چېرته یو سړي کې دین وي دا به قابو کې وي، او کله چې دین نه وي دا هېڅکله قابو کولی نه شي. بې دغه خاوند هم داسې نادانه کارونه کوي، د هغه ځای نه ورته غټ موبایل راولېږي چې کله لرې رابطه نه کېږي نه نږدې دلته د کور په ګاونډ کې څنګ کې رابطه جوړه کړي، خپل حاجت او ضرورتونه پوره کړي. مؤمنانو د خپل ښځې حقوق ادا کول باید دی چې د خاوند د خپلې ښځې نه ډېر غربت او مسافري ونه کوي او دارنګه زنانه د خپل خاوند نه جدا نشي. نه اکثره فسادات چې زمونږ په معاشره کې زیاتره خلکو نه واقع کېږي هغه دا دی چې د خپل اهل او بیبي حقوق نه ادا کوي. طبعا لازمه ده چې د خپل اهل او د بیبي د عفت او د پاک دامنۍ غم وکړي.